نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس ادخلوا في السلم كافة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قدرمنو په دنیا کې خیر خلق همسته، شر او بد خلق همسته. بدان په بدی، نیکان په نیکی نه مړیږي. د چا ارزو دای چې ټوله شپه د الله عبادت وکم، الله ته ودرېږم، پښې وپړسوم، دونه ډېرې اوږدې سجدې او رکوع وکم، سهار بیا روژه ونیسم. د بل چا بیا د الله په مخلوق کې انسانانو کې دا اراده وي چې شپه په ګناه کې تېره کم، سهار هم په ګناه کې ستړی سم او ماښام بیرته پرېوځم بیده سم. د الله تقسیم دی، د الله ویش دی، لله الحمد، چې الله رب العزت په شو او خیر بندگانو کې موږ او تاسو حساب کړلو. د حضرت مولانا شاه ولی الله محدث دهلوي رحمه الله تعالی د کتاب په حواله چې الله لوی احسانات را سره وکړله. اول یې په انسانانو کې پیدا کړو، الحمدلله. وروسته د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امتیانو کې پیدا کړو، الحمدلله. وروسته بیا مسلمانان کړو، الحمدلله. چې الله رب العزت دومره ښه را سره وکړله، د الله احسان غواړي چې شکر غواړي. نو ښه بندگان هم سته، بد هم سته، غلط هم سته، نیک هم سته، حق طلبه هم سته، باطل پلوه هم سته. د چا کفر خوښیږي، د چا اسلام، د چا د ږیرې څخه بد راځي، د چا بیا نه راځي، د چا بیا د عالم ناسته خوښه وي، د بل چا بیا نه یې خوښه. څوک شپه او ورځ تسبیحات په لاس کې لري، الله 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 وایي. څوک بیا د الله د نامه څخه تښتي لکه ملحدین. څوک بیا د مذهب سره شوق لري، څوک بیا د مذهب د امامانو څخه بد وړي. د الله ویش دی، د الله تقسیم دی. که موږ الله رب العزت شکرو، خدا د الله احسان دی، زموږ کمال نه دی. په دې حدیث شریف کې به تاسو هم متوجه سئ چې د رسول صلی الله علیه وسلم نیکان ښه خلک څنګه تعریفوي، بدان او بد خلک څنګه تعریفوي. امام بخاری رحمه الله تعالی په درو اتیم باب کې باب سوء الملکة د خپلو هغو کسانو سره بده ګزاره کول چې د انسان تر لاس لاندې وي. 159 حدیث دی. عن ابي الدرداء رضی الله عنه، د حضرت ابو الدرداء رضی الله عنه څخه روایت دی، انه كان يقول للناس، حضرت ابو الدرداء رضی الله عنه به خلکو ته ویله، په زړه پورې او د خوند څخه ډک حدیث دی. هر څه ځین زده کېدلی سي او په ژوند کې که څوک عزم و ټینګ هوډ ولري، عملي کېدلی هم سي. حضرت ابو الدرداء رضی الله عنه به همیشه او هر وخت خلکو ته ویله، نحن اعرف بكم، موږ در تاسو ښه خبر یو. په چا؟ من البیاطرة بالدواب، د هغو کسانو چې د حیواناتو علاج کوي. در تاسو په هغو کسانو ښه خبر یو، کم کسان چې د حیواناتو علاج کوي، پر وخت ډوډۍ ورکوي، که حیوان یې مریض او ناجوړه سي دوا ورکوي، پر یخه مځکه یې نه پرې باسي او په ګرمي کې یې پر ګرمه مځکه نه پرې باسي، او هر وخت چې حیوان وږی سي علاج یې کوي، مړی یې چې تږی سي اوبه ورکوي. یعنی مطلب دا چې د حیواناتو لپاره هم داسې انسانان قدرمنو سته چې پر حیوان یې زړه خوږیږي، پر حیوان یې زړه سوځي، د حیوان سره غمجن وي او د حیوان د هر شي غم ورسره وي. داسې خلق سته. خو برعکس په انسانانو کې بیا داسې انسانان سته چې پر نورو خلکو یې زړه نه سوځي،
هر څومره چې وینې زبېښلی سي زبېښي، هر څومره چې مړه کولی سي مړه کوي، هر څومره چې د بل پر ناموس حملې کولی سي کوي، هر څومره چې د نورو انسانانو غیبتونه کولی سي کوي. داسې خلق سه چې پر حیواناتو مهرباني و شفقت و رحمت کوي، خو په انسانانو کې بیا داسې خلق نسته چې پر نورو انسانانو رحمت وکړي، شفقت وکړي. نو ابوالدرداء رضی الله عنه به خلکو ته ویله لمونږ په تاسو کې پر حیواناتو هغه خلق ډېر ښه پیژنو چې هغه پر حیواناتو باندې رحم کوي، شفقت کوي. بیا ورته وویل لقد عرفنا خیارکم من شرارکم، ای خلکو په تاسو کې موږ ښه وپېژندله تر بدو خلکو، په تاسو کې هغه کسان چې پر هدایت دي، پر سمه لار روان دي، نیک خلک دي، هغه مو وپېژندل تر هغو انسانانو چې بد خلک دي. اوس نو حضرت ابوالدرداء رضی الله عنه چې مبارک صحابي دی، د رسول علیه الصلاة والسلام ډېر ګران صحابي دی، ډېرې کارنامې لري، ښه خلک ورته تعریفوي، تاسو یې هم واورئ. اما خیارکم، په تاسو کې ښه خلک څوک دی؟ فالذي یرجا خیره و یؤمن شره، ښه خلک په تاسو کې دا دي چې د هغه څخه د خیر امید کیږي او خلک د ده د شر څخه خوندي وي، دغه خیر خلک دي. که ستا د ژبې څخه، ستا د تیرې ژبې او ستا د چالاکې خولې څخه خلق په امن وه، ستا د تیرو الفاظو څخه خلق په اطمینان او سکون وه، او ستا له طرفه د دوی د خیر ارادې وې، په دې ته ښه خبر چې و ته ښه یې، په دې ته ښه خبر، په دې ته ښه اګاه چې د رسول علیه الصلاة والسلام د حدیث مصداق یې. ولی رسول وفرمایل چې په تاسو کې خیر انسانان، خیار خلق، ښه خلق، نیک خلق او د الله دوستان خلق، د الله څخه بیریدونکي خلق، د الله څخه هر وخت په خوف او په بیرې کې خلق هغه خلق دي چې د دوی څخه د خیر توقع امید کیږي او خلق د دوی د شر څخه خوندي وي. و اما شرارکم، او پاته سوله ستاسو بد خلق، فالذي لا یرجا خیره ولا یؤمن شره، هغه کسان دي چې د خلکو د خیر امید د دوی څخه نه وي او د دوی د شر څخه خوندي هم نه وي. ګوره که هر همسایه د خیر امید تا نور څخه درلودی او د د شر څخه خوندي نه وي، هر وخت یې ښکنځل کول، او د امیر او د پوستې د قومندان څخه د خیر امید تا نه درلودی، هر وخت د شر څخه ته خوندي نه وي، او د کلي د مشر څخه تا د خیر امید نه درلودی، هر وخت یې د شر څخه ته خوندي نه وي، د امام د تیزی او د تیرې ژبې څخه هم بیریدلې، د خیر توقع دې نه ځین درلودل، او د شر څخه په امن نه وي، د ظالم څخه دې د خیر توقع نه درلودل، د شر څخه په امن نه وي. په دې پوه سه چې رسول علیه الصلاة والسلام صلی الله علیه وسلم راته وفرمایله په تاسو کې دا بد خلک دي، او د رسول علیه الصلاة والسلام صحابي ابوالدرداء رضی الله عنه فرمایل چې په تاسو کې شرار بد خلق دغه دي چې خلق یې د خیر امید نه لري او د شر څخه خلق خوندي نه وي. ځانونه جوړ کړئ قدرمنو، ستا څخه باید د خیر توقع انسانان وکړي، ستا په باره کې د شر توقع انسانان ونه کړي. ته باید د ټولنې لپاره خدمتګار ثابت سي، ته باید د ټولنې لپاره شریر ثابت نه سي، ته باید د ټولنې لپاره د خیر جوګه سي، ته باید د ټولنې لپاره د شر او د بدۍ جوګه نه سي. ستا څخه باید ټولنه د آرام ساه واخلي، ستا څخه ټولنه باید د شر ساه وانخلي. ته باید ټولنې ته د خیر کارونه او د خیر خبرې وکړي، او ته باید د شر کارونه ځینې بند کړي او د شر خبرې ځینې بندې کړي. نو خیار کم خلک دي؟ ښه خلک کم خلک دي؟ هغه خلک دي چې خلک د خیر توقع ځین لري، او شرار خلک هغه دي چې خلک د خیر توقع هم نه ځین لري او د شر څخه خوندي هم نه وي. ولا یؤمن شره ولا یعتق محرره، او بد خلک هغه دي چې خپل غلامان، خپل مریان نه ازادوي، د خپلو غلامانو، د خپلو مزدورانو، د خپلو شاګردانو سره ښه ګزاره نه کوي، ښه برخورد نه کوي. او عجیبه لا قدرمنو دا ده، دا بل حدیث به درته ووایم، تاسو به هم خپله حریان سئ. په یو بل حدیث شریف کې راځي، حضرت انس بن مالک رضی الله عنه څخه روایت دی،
وای رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل بلا شکه بېشکه ځینې خلک د خیر کلیانې وي، یعنی د هغوی په لاس کې خیر وي، د هغوی د لاس څخه د خیر دروازې خلاصې وي، او ځینې خلک د شر قلفان وي، د هغوی څخه شر انسانانو ته نه رسیږي، او ځینې خلک بېشکه د شر کلیانې وي، د دوی څخه ټولنې ته شر رسیږي، او د خیر لپاره بیا قلفان وي، خیر د دوی څخه انسانانو ته نه رسیږي. وروسته رسول علیه الصلاة والسلام وفرمایله زیری د هغه انسانانو لپاره، زیری د هغه شخص لپاره، سعادت و خوشبختی د هغه نفر لپاره چې د چا په لاسو کې الله رب العزت د خیر کلی ورکښېښولې، او د چا په لاسو کې الله رب العزت د خیر کارونه ورکښېښوله، او الله رب العزت د ده په وجه د خیر کارونه د خیر خبرې وکړلې، او هلاکت د هغه انسان لپاره چې د هغه په لاسو کې د شر کلی وي، او انسانانو لپاره د شر او فساد ذریعه دی و. نو رسول علیه الصلاة والسلام خیرجن انسان ته، هغه سړي ته چې د خیر کارونه کوي، د خیر دعا یې وکړله چې خدای پاکه دا آباد ولرې، دا سوکاله ولرې، او دغه انسان د خیر او دغه انسان د آرام او دغه انسان د آرامۍ سبب او ذریعه وګرځي، کم انسانان چې خیر خلکو ته رسوي. او رسول علیه الصلاة والسلام بیا دغه انسان لپاره د هلاکت دعا وکړله، کم انسان چې د نورو انسانانو لپاره د شر ذریعه سي. د خیر کارونه به کوو، د شر کارونه به نه کوو، د نیکۍ کارونه به کوو، د بدۍ دا به نه کوو، حق طلبه کارونه به کوو، باطل پرسته کارونه به نه کوو، خلک به نه ازاروو، خلک به خوشحاله کوو، د خلکو څخه به خلک به زموږ څخه د خیر امید لري، د شر امید به نه لري، خلک به زموږ څخه خوشحاله رخصتیږي، خوابدي به نه رخصتیږي، د خلکو سره به زموږ ګزاره شوي، د خلکو به سره به زموږ په ترش تندي ګزاره نه وي، د بدانو څخه به لمن راټولوو، د نیکانو لمن به نیسو، یا به خپله سمیږو، یا به د خیر د خلکو لمن ټینګوو، یا خپله میړه سه، یا د مړو لمن ټینګه. حدیث شریف کې راځي د حدیث مفهوم داس دی، یا خپله د دین خدمت وکه، یا د نورو خلکو ملګرتیا وکه، یا د نورو خلکو مرسته وکه، او یا نورو خلکو ته خیر ورسوه، شر انسانانو ته مرسوه، شر د خلکو څخه بند که، د خیر خبرې خلکو ته ورسوه، د خیر په کارو کې د خلکو سره حصه واخله. دا خبره چې ستاسو په یاد وي یو ځلې بیا کوم. رسول علیه الصلاة والسلام هغه چاته چې په لاس کې یې د خیر کلی وي، د خیر کلی د ده په لاس کې وي، او د شر لپاره دی قلف د ده څخه خیر خلکو ته رسیږي، شر نه رسیږي، د هغه لپاره دعا وکړه چې خدای پاکه دا سعادتمن کې، خوشبخته کې، آرام کې ته ورڅخه راضي سې. او د هغه انسان لپاره رسول علیه الصلاة والسلام د هلاکت شرا وکړل چې خدای پاکه برباد یې ولرې، خدای پاکه هلاک یې ولرې، خدای پاکه تباه یې ولرې. د کومو انسانانو په لاس کې چې شر وي او د خیر لپاره قلف وي، د ده د لاسه انسانانو ته شر رسیږي خو خیر نه رسیږي، خدای دغه انسانان برباد ولرې. نو رسول د خیر خلکو لپاره دعا کړې ده، الله دې زموږ په باره کې دا دعا قبوله کړي، او قبوله هم ده. او رسول د شر خلکو لپاره شرا کړې ده، الله دې موږ د شر څخه وساتي. خلکو ته خیر رسوي، شر مه رسوي. خیر یوازې دا نه دی چې ته نو خامخا پیسې ورکړه، خیر دا دی چې ستا د شر څخه خلک په امان سول، ستا د کور د ټي وي څخه خلک په امان سول، ستا د کور څخه خلکو ته اوازونه راونه رسېدل نورو همسایګانو ته، او په کور کې دې ښکنځل کوله، یو څوک بدپوزه یې، یو څوک بد اخلاقه یې، نور همسایګان ورسره په عذاب یې. ګوره نور همسایګان تا په شر اخته کړله، تا د رسول علیه الصلاة والسلام شرع یې وړله، ستا د کور څخه د قرآن تلاوت، د رسول د نعتو اوازونه، د الله رب العزت د رب العالمین د حمدو اوازونه، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت طریقې خبرې، د الله د ارشاداتو د قرآني وحی خبرې، او د مذهب مسایل او احکام باید راپورته سي. خلک ستا کور باید په ټي وي ونه پیژني، خلک ستا کور باید په شر ونه پیژني، خلک ستا کور باید په بدي ونه پیژني، خلک ستا کور باید په غلو ونه پیژني، خلک ستا کور باید په قاتلونو ونه پیژني،
د خیر بیرغ ستا پر کور ولاړې د شر بیرغ ستا پر کور ولاړ نه وي. تا باید په بد انسانانو په اربکي باندې څوک ونه پیژنې، تا باید په غلطو خلکو باید څوک ونه پیژنې. د اربک ترجمه هم دا ده، د اربکي ترجمه هم دا ده، بد انسانان، خلکو ته شر رسونکي انسانان، خلکو ته بد رسونکي انسانان باید ته داسې نه سې. ستا دروازه باید هر وخت یتیم او غریب در وټکوي، تر تا پورې د یتیم او د غریب اواز ورسیږي. که ستا دروازه د خلکو پر مخ باندې بنده وه او د شر دروازه دې خلاصه وه، خو پوه سه چې رسول د هلاکت شرا درته وکړله. که ستا دروازه د خلکو پر مخ باندې خلاصه وه، خیر دې رسېدی، د شر دروازه دې پر خلکو باندې بنده وه، شر دې نه ور رسېدی، په دې پوه سه چې رسول د سعادت او د خوشبختۍ دعا درته کړې ده. الله دې موږ خیر کړي، الله دې موږ شر کوي نه. 160 حدیث عن ابن هانئ، ابن هانئ رحمه الله تعالی فرمایي عن ابي امامه، دی د حضرت ابو امامه رضی الله عنه څخه روایت کوي، سمعته، دی فرمایي چې ما د ابو امامه رضی الله عنه څخه صحابي څخه واورېدل، یقول دا ویله الکنود الذي يمنع رفده، بخیل انسان څوک دی، ناشکر انسان څوک دی. الکنود، کنود انسان، ناشکر انسان څوک دی. یمنع رفده، چې خپلې بخششي منع کړي، د خیر کارونه یا د خیر اسباب خلکو ته نسی برابرولی. پخوا به یې ښه کوله، مرسته به یې د خلکو سره کول، خیر به رسېدی، اوس یې ټولې لارې پر خلکو د خیر بندې کړلې. دغه ته رسول علیه الصلاة والسلام کنود وایي. کنود څوک دی؟ الکنود الذي، بخیل هغه انسان دی، ناشکر هغه انسان دی، یمنعو چې منع کوي، رفده، خپلې بخششي، خپلې ځوانۍ، خپلې مرستې، خپلې زکاتونه، خپل صدقات منع کوي. وینزل وحده، او ګرځي و راګرځي یوازې. وایي داسې نه چې پلانکي ته ورنږدې سم بیا د یو څو راته ووایي، پلانکي ته ورنږدې سم د کار راته ووایي. وینزل وحده، ګوشه ګوشه ګرځي، تعلقات پرې کړي، رابطې قطع کړي. ویضرب عبده، او خپل مرئی، خپل مزدور، خپل شاګرد وهي، شکنځل ورته کوي. دغه نو ناشکر انسان دی. څوک دی ناشکر انسان؟ خپله دروازه د خیر بنده کړله او یوازې ګرځېدی، د خلکو جمعواري ته نه راتلی، ول هسې نه چې یتیم مسکین غږ را باندې وکړي چې پلانکی یو څه مرسته وکړه، دا کار دی دا کار دی، او خپل مزدوران یې وهل، شکنځل یې ورته کوله، پوچ رد یې ورته ویله. دغه نو ناشکره انسان دی. الله دې موږ په شاکرینو کې ولیکي. علما فرمایي وایي دومره ډېر کارونه د شکر وکړي چې د الله په دربار کې په شاکرینو ولیکل سي، او دومره ډېر پر تکلیفو صبر وکړي چې د الله په دربار کې په صابرینو ولیکل سي. صحابه شاکرین هم و، صابرین هم و، او په قرآن کې د شاکرینو او د صابرینو ډېر صفت سوی دی. آخري حدیث لا درته وایم، 161 حدیث دی قدرمنو. الله اکبر کبیره. عن الحسن رحمه الله تعالی، د حضرت حسن رضی الله عنه یا رحمه الله تعالی څخه روایت دی، ان رجلا، یو سړی راولاړ سو، امر غلاما له، مری درلودی، باره ورته وویل ورسه ولاړ سه، امر ورته وکړي، ان یسنو علی بعیر له، چې پر اوښ اوبه راوړه. پخوا زمانه کې د اوبو راوړلو لپاره ذرایع و اسباب حیوانات و اوښ زورور و، اوبه یې راوړلی سوای، ډېرې اوبه یې راوړلی سوای. نو مرې ته وویل ورسه اوښ بوځه، اوبه راوړه. فنام الغلام، مزدور و ستړی سوی و، بیده سوی و، بیده سو. فجاء بشعلة من نار، بادار رالی، د اور یو سکروټه یې راواخیستله، د دامرۍ پر مخ یې وروال. خوارکی د وهم څخه د بیرې څخه په اور باندې وسوځل سو، باره وغورځېدی. فالقاه فی وجهه، د راولاړ سو، د سکروټه یې پر مخ ور واچول، وسوځېدی. فترد الغلام فی بئر، باره خوارکی د امرۍ په څا کې ولوېدی، سزا یې ورکړله. داسې خلک هم سته چې د خپلو مزدورانو سره سخت روش کوي، هېڅکله ورته خاندي نه. سهار چې په کار اخته کې، بیا تر مازګره، مازګر یې په کار اخته کې در سهاره، هوسایي نه ورکوي چې ورباندې راسي خوشکه کوي. دا په هره شعبه کې، په هر ځای کې، د مدرسو څخه جرو که د مدرسې مشر پر خپلو مزدورانو باندې ظلم کوي، هوسایي ته یې نه پرېږدي، غلط کار دی.
او که د مسجد امام د مسجد مزدور اوسایي ته نه پرېږدي غلط کار دی، او که بل کاریګر نور مزدوران لري آرام ته نه پرېږدي غلط کار دی. هر څوک چې هر ډول په خپل شرکت کې، په خپل تجارت خانه کې، په خپل کور کې مزدور لري، نر مزدور لري، ښځینه مزدوره لري، ښه ګزاره ورسره وکړي. نو دې بادار ورته وویل ولور څه اوبه راوړه پر اوښ. دی خوارکی مری بیده سو، لکه په اوس زمانه کې چې مزدور ته ووایه اوبه راوړه، د هغه پام نه په بل کار اخته سي، هیر یې سي. دی راولاړ سو، باره د اوس کروټه یا بسر کې د غلامو د مرۍ پر مخ باندې ور وغورځوي، هغه وسوځل سو، وبېرېدی، باره مرۍ څات ور ولوېدی، وارخطا سو. لکه اوس چې د یو څوک مزدور دا چم ورسره وکړي د موټر سره ټکر سي. فلما اصبح اتى عمر بن الخطاب رضی الله عنه، چې کله سهار سو مرئی حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه ته راغلی. حضرت عمر رضی الله عنه خو بیا ډېر مبارک صحابي و، امیر المؤمنین و، عدل یې درلودی، انصاف یې درلودی، مظلوم ته خپل حق رسوي. فرأى الذي في وجهه، حضرت عمر رضی الله عنه د غلامو د مرۍ په مخ کې ټپ ولیدی چې په اور باندې سوځل سوی دی. فاعتقه، باره په بدل کې ورته وویل چې ته آزاد یې، ولاړ سه، بل څه خو یې نه سوی ورسره کولی. د دې ټولو حدیثو څخه قدرمنو څه معلومیږي؟ دا معلومیږي چې ستا تر لاس لاندې خلک باید ته ښه ګزاره ورسره وکړې، او ستا څخه د خیر او ستا د دروازې څخه، ستا د دیګدان څخه، ستا د نغري څخه باید خلکو ته خیر ورسیږي، شر ونه رسیږي. ته د خیر لپاره باید کلي یې، د شر لپاره قلف یې. داسې مه کوه چې د شر لپاره کلي سي، ستا په خاطر شر خلاص سي، د خیر لپاره قلف سي، ستا په خاطر د خیر دروازې بندې سي. الله دې پر ټولو خبرو د عمل کولو توفیق راکړي. روژه د قدرمنو، په روژه کې بیا ډېر د خیر کارونه کوئ. سبا بل سبا د 2 ورځې د مغفرت د بخشش د بخښنې پاته دي. ډېر ډېر د الله رب العزت څخه د بخښنې دعاګانې وغواړئ. وروسته عتق من النار، هغه لس شپې شروع کېږي چې الله رب العزت دوژخ باندې واجب سوی وي، الله رب العزت یې د دوژخ څخه خلاصي ازادي ورکوي، اعلان کوي. نو په دې وختو کې موږ د هغو انسانانو پر لاس پر سر باندې لاسونه تیر کړو چې غریبان وي، د هغو انسانانو چې ستونزې ولري، تکلیفونه ولري، د هغو تکلیفونه او ستونزې ولري کو تر خپله وسه پورې. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، الله رب العزت انسان دونه مکلف کړی چې د په وس کې وي.